السلام علیکم ګران شاګردان ولاده بی که چې روغ جوړ بایست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې د هغه پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. نو د دې ټینس درې برخې دي. اول لپاره د دې تعارف وایي، پیژندګلوي، څه وخت استعمالیږي، استعمالیه وایي، یوزیج اف اټ، استعمال. دغه وروسته بیا د دې ایډنټیټي وایي چې دا پر کومو اصولو باندې پیژندل کیږي، د دې کوم رولز دي، قواعد دي. هغه وروسته بیا موږ په دریمه برخه کې بیا د دې چې جملې دي مثالونه هغه درته وایو. نو راځو مخته سبقه ته. اوس راځو د دې اول لپاره تعارف وایو چې دا څه وخت استعمالیږي. دا ډېر لازمي دی. دلته په تعریف کې لیکل شوي it shows an action، دا یو کار ښکاره کوي which was started in the past، چې په تیر وخت کې شروع سولو from a specific time، د یو ځانګړي خاص وخت څخه، and which is still ongoing، او چې در اوسه روان دی. یا going on یا ongoing فرق نه لري، چې در اوسه روان دی. په دې خبره باندې ښه سر خلاص کړئ. اکثره وختونه اکثره شاګردان په دې کې سم نه پوهېږي چې د دې تعارف استعمال څه وخت دی. یو کار په تیر وخت کې شروع سو د یو خاص وخته څخه، خو در اوسه روان دی. شروع په تیر وخت کې سو د یو وخته څخه، خو در اوسه پورې روان دی. مثلا داسې وبله لکه نیمه کار چې سوی نیمه لا هم روان دی. نیمه کار سوی په اوس وخت کې نیمه لا هم روان دی. مثلا د سهاره څه باران اوریږي. دغه چې سهار شروع سوی دی د سهاره څه، دا تېره سوې برخه چې اوس هم روان دی، دا جاري دی، دا کنټینیوس. کنټینیوس معنا روان، جاري. موږ دې ته فعل حال مکمل زمانه وایي. نو دا د دې استعمال دی چې یو کار په تیر وخت شروع سو. مثلا د سهاره څه باران وریږي. دغه د سهاره څه چې را شروع دی دا خو مکمله برخه ده، تېره سوې در اوسه پورې چې اوري دا کنټینیوس جاري برخه ده. نو دا د دې استعمال دی. دا اصلو په دې کې چې بل مهم شی دی هغه سینس و پار دی. پر هغه باندې به هم زه خبره درته کوم. بل په دې کې په دا ټینس کې سینس و پار دا اکثره سټوډنټ په دې کې مشکلات لري. نو په دې کې به موږ تاسو ته داسې طریقه در وښیو چې بیا به د همیشه دپاره په دې کې تاسو ته ستونزه نه پیښیږي چې سینس او پار په دې کې څه وخت استعمالیږي. هغه چې جملې راسي زه به بیا تاسو ته در وښیم. نو اوس راځو د دې ایډنټیټي ته، پیژندګلوي ته، چې د دې کوم رولز کوم مواد په دې کې استعمالیږي هغه درته وایي. فارم، واحد و جمع دا در ښیي. هیلپینګ وربونه چې دی دا درته وایي. نو د دې څه مخکې چې موږ هغه درته وایو تاسو ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې خپل اظهار وکړئ چې تاسو په دې باندې څومره پوهیږئ یا د دې تعریف مو زده دی که نه. راځو د دې. نو اوس به راسو د دې ایډنټیټي ته. په دې کې کوم هیلپینګ ورب استعمالیږي. د دې هیلپینګ وربز یا امدادي افعال چې دي مرسته کوونکي غړي هغه دی هیو بین، هیز بین. د هیو سره موږ بی نه دی لیکلی، هیو بین او هیز بین. او ورب چې دی هغه فرسټ فارم وید اینجی، اول فارم به یې اینجی سره. موږ تاسو ویلي چې هر فارم چې دی، هر ورب چې دی هغه درې فارمه لري، فرسټ، سیکنډ، تھرډ. لکه گو، وینټ، گان. دا رقم د سینګولر سره هیز بین استعمالیږي. سینګولر معنا هی، شي، ایټ، چې واحد یې وي، موږ یو وګړی ورته وایي. او د پلورل سره هیو بین استعمالیږي، لکه آی وی یو، دی. نو د سینګولر سره هیز بین، د جمع سره هیو بین استعمالیږي. اوس به راسو جملو ته، مثالو ته، چې بیا به زموږ ته بشپړ سر په خلاص یې په دې ټینس باندې. راځو مثالو ته. اوس راځو مثالو ته. په دې باندې ښه سر خلاص کړي. په دې کې خاص مسله چې د هغه د سینسو دپاره ده. دا به موږ دلته دا مسله در حل کړو. It has been raining since morning، د سهار راهیسې باران اوري. سینس څه وخت استعمالو، پار څه وخت استعمالو. په دې به زه اوس سر در خلاص کړم. سینس یو کار د څه وخت سره شروع سو. مثلا دلته it has been raining since morning، د سهاره څه باران. دلته د کار شروع در ښیي. دا کار د څه وخت څه، د عمل کاروایي څه وخت شروع سوله، د سهار راهیسې. په دې سر خلاص کړئ. سینس د یو کار فعل در ښیي، شروع.
دا رقم داسې سوالیه جوړوي. هیز اټ بین رینینګ سینس مارنینګ، آیا د سهار راهیسې باران ووري؟ اټ هیز ناٹ بین رینینګ سینس مارنینګ. دا هیز بین بیا سره نیمه کېږي، ته چې سوالیه جوړوي هیز یوې خواته شي، بین و بلې خواته. هیز اټ بین په الف مابینځ کې راځي. دا رقم they have been playing for 1 hour، د دې 1 ساعته څه لوبې کوي. نو فار څه وخت اسمي د کار موده در ښیي، د کار شروع نه دا کار د څو وخته لپاره روان دی یا روان و. فار 1 hour سینس د کار شروع، فار د کار موده در ښیي، په دې باندې باید سر خلاص کو. he has been working for 2 hours، د 2 ساعتونو څه کار کوي، د 2 ساعتونو راهیسې د 2 غنټو راهیسې دی کار کوي. په دلته کار موده یې در وښوده، خبره یې نه درته کړې چې کار څه وخت شروع شولو، د کار موده یې در وښول، په دې باید سر خلاص کو. دا رقم اسد هیز بین ورکینګ، اسد کار کوي، او اوس په دې باندې سر خلاص کو چې که دا سینس پار نه سره بیا دا موده یې نه معلومیږي د څه وخته شروع شولو، د څه وخت دا سینس پار چې نشي استعمال په جمله کې، بیا دا نه معلومیږي چې دا کار د څه وخته شروع شولو در څو وخت پورې و. د سینسو د پار دا ګټه د سینس د څه وخت دا کار شروع شو، د پار د څو وخت لپاره دا کار شروع و یا شروع دی. اوس په دې جمله کې اسد هیز بین ورکینګ، اسد کار کوي، نو دا ځای نه دی معلوم چې د څه وخت سره شروع شولو، د څه وخت سره دا کار کوي او د څو وخت لپاره. راځو دا جملې ته. she has been washing the clothes، دا جامې پرېوي، ایسه پرېوي. دلته سینس پار نشته، نو دا ځای نه دی معلوم چې د څه وخت سره څو وخت لپاره. نو د سینس دا بیا درته وایي سینس د کار شروع، پار د کار موده در ښیي. مننه چې راسره وئ. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. الله حافظ.